ولسمشر اشرف غني انګلستان ته ځي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د افغان لوبډلې د ملاتړ په موخه انګلستان ته ځي. د ارګماڼي څخه سرچینې وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به په رسمي سفر انګلستان ته لاړ شي او هلته به د افغانستان او انګلستان لوبه هم له نږدې ننداره کړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر به د انګلستان له لومړۍ وزیرې ټرایزا مې او ځینو وزارتونو وزیرانو سره هم وګوري. تر لیدنو کتنو وروسته به محمد اشرف غني د مانچسټر اولډ ټرافورډ لوبغالي ته ځي او هلته به د نړیوال جام په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه له نږدې ننداره کړي. دغه لوبه به د سې شنبې په ورځ د جون په 18مه نیټه ترسره شي چې د افغانستان 5مه لوبه به وي. افغان لوبډلې خپلې 3 لومړۍ لوبې بایللې دي او 4مه لوبه به د شنبې په ورځ د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کړي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر په نړیوالو لوبو کې د ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه دومره لوبغالو ته نه ده تللی او په دومره لوړه سطحه دا لومړی ځل دی چې داسې د لویې سیالۍ لیدو ته ځي. دا ولسمشر غني دا سفر به د لوبې کتلو ترڅنګ لوبډلې ته قوي مورال ورکړي. لوبډله چې په وروستیو کې د تغییراتو د لوبغاړو د شکایتونو او ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، ښایي دا ولسمشر تګ هغوی ته مورال ورکړي او دغه سفر ورته ګټور تمام شي او یو ښه کمبیک وکړي. ستاسو په نظر د ولسمشر سفر به افغان لوبډلې ته کومه ګټه ورسوي او که نه؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.